بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیرالۍ او ستړي مشي ویم. ملګرو، په تیر کلاس کې ما تاسو ته ویلو چې روان کلاس ډیر اهم دی. په نننی کلاس کې ما تاسو ته هغه ټکي راوړي دي، هغه ارڅ دي کوم چې موږ او تاسو ته په کور او کلي کې په نظر راځي. یعنی په کور کې چې تاسو ته کوم شی په نظر راځي، هغه ټول ارڅ ما راوړي دي، هغه به زه تاسو ته د انګلیش نه پښتو ته ترانسلیټ کوم. کلاس به تر اخره پورې ګورئ، او چې دا کلاس تاسو وکتو په کور کې به د تاسو نه یو دغه شی نه پاتې کېږي چې مطلب هغه به تاسو له په انګلیش کې نه درځي. شروعات کوو. ډراور، دراز. کور کې چې کوم دراز وي هغې کې څوک سامان مامان دي هغې ته وایي ډراور. بلانکټ، کمبل. بلانکټ، کمبل. کینډل، شمع. کینډل، شمع. بروم، جارو. بروم، جارو. جارو هغه شي ته وایي چې کوم باندې موږ کور صفا کوو. باسکټ، ټوکرۍ. باسکټ، ټوکرۍ. بکل، بکسیوا. بکسیوي ته وایي بکل. چیر، کرسي. چیر، کرسي. کم، ګمونځ. په ګمونځ باندې چې موږ کم ایخته اړو. سپون، چمچه یا کاشوغه. سپون، چمچه. فاټ، لوښی. فاټ هغه لوښي ته وایي چې مطلب په کم کې موږ څه سامان مامان یا اوبه موبو یا مطلب ترکاري تیارو. نیډل، ستن. ستنې ته په انګلیش کې وایي نیډل. کرټن، پردې. په کور کې چې کومې پردې لګېدلې هغې ته موږ وایي کرټن. فلاور ویسټ، ګلدسته، یعنی د ګلونو یو دسته. فارک، ازغی. فارک، ازغکي ته وایي فارک، ازغی. آیرن، استری. آیرن، استری. میټ، دسترخوان. دسترخوان هغې ته وایي کوم چې موږ روټۍ ته په پوړ باندې کینو، او هغه کم چټایي چې پیاچو هغې ته وایي میټ، دسترخوان. صوفا، صوفا. صوفې ته موږ په انګلیش کې هم صوفا وایي کوم کې چې موږ کینو. والټ، بټوه. بټوه هغې ته وایي کوم کې چې موږ پیسې ږدو او ځان سره جب کې ګرځو، نو هغې ته په انګلیش کې وایي والټ. نیکلیس، خار. نیکلیس هغې ته وایي کومې چې زموږ زنانه په غاړه کې اچوي، خار. کوچ، صوفا. صوفې ته په انګلیش کې هم صوفا هم وایي او کوچ هم ته په انګلیش کې وایي. لیډر، دنګفایا. یعنی کم کمرې ممرې ته موږ بره هیجو، نو هغې ته موږ چې کوم په پاټکو باندې هیجو، دنګپایا ته موږ پښتو کې په انګلیش کې ورته وایي لیډر. سوپ، صابون. سوپ، صابون. پلو، تکې کم ته چې موږ ډډه وهو. وارډروب، المارۍ. المارۍ ته کبورډ هم وایي او وارډروب هم ورته وایي. کارټیاډ، انګن. زموږ د کور چې کوم میداني هغې ته په انګلیش کې وایي کارټیاډ. ډرین، نالۍ. د اوبو نالۍ ته وایي ډرین. وینټیلیټر، روشندان. وینټیلیټر، روشندان. ریلینګ، جنګله. ریلینګ، جنګله. تھریشولډ، درشل. تھریشولډ، درشل. سیلینګ، د چت دننه حصه. کوم چې چت ته په انګلیش کې وایي روف، خو چې د چت کومه دننه حصه وي لاندې نه موږ ته کومه ښکاري هغې ته وایي سیلینګ. روف، رسۍ ته وایي. روف، رسۍ ته. یعنې موږ ورته پړی هم وایي. او دا بل روف چې کومه دی دا تاسو ته ما مخکې مې ویلې چې دا وایي چت ته. د کمرې چې کوم بره چت وي هغې ته په انګلیش کې وایي روف. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته هغه څیزونه وښودو کوم چې موږ ته خپل کور کې په نظر باندې راځي. خو که بیا هم د ما نه څه ټکي پاتې تاسو ما ته کمنټ کولی شو، په کمنټ کې به زه تاسو له جواب درکوم. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د بل نوي کلاس پورې مال اجازت راکړئ. د الله په امان.